لیوال د لرې ښوونځی. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولګی اسلامي ښوونه او روزنه، ديارلسم لوست، د فاتحې سورت دویمه برخه. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي.